سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به یاست. تېره برخه کې مو د لیست صفحه جوړه کړه، اوس په دې برخه کې تاسو ته د پاڼې صفحه جوړو. نو راځو یو صفحه اضافه کوو، نوم ورکوو مثلا پیج. کله مو چې پیج ورکړ، اوس راځو ټول دلته کلیک وکړو. اوس راځو دلته لاندې مو چې کوم ټولبار ثبت کړی و په نوم باندې په کلیکشن کې هغه راخلو او دلته یې اچوو. کله مو چې دا واچوو، اوس راځو یو لاینر سکرول راخلو، په دې خاطر چې سکرول متن هر څومره اوږد وي د پورته او ښکته کېدو قابلیت ولري. نو اوس راځو لاینر وي راخلو. لاینر وي مو سره واخیستو. لومړی د سکرول چې دا پیډینګ صفر کوو او د دې بغل هغې چې د لاینر دا اوس میچ فرانټ. د هغه نه بعد ټکسټ ویو داخلوو او ګراویټي چې رایټ او سنټر ټاپ هم یعنې پورته ښي طرف ته و. اوس راځو د ټکسټ ویو اندازه چې دا 16 یا هم 18 سمه ده. د هغه نه بعد اوس راځو ټکسټ ویو مو هم واچوو. اوس راځو دغه انځور چې ده د زړه دا ثبتوو ځان سره په مای کلیکشن کې. نوم ورکوو مثلا چې کله مو ثبت کړ، اوس راځو بیا یې راخلو. اخري برخه کې په دغه نوم باندې ثبتېږي. 3 دانې اضافه کوو چې یو د کاپي لپاره چې بل د شریکولو لپاره، بېرته د شاته وتلو لپاره درېیمه بټن سي. نو د مابین انځور د رایټ مارګین او د هغه دا صفر کوو، نو چې مساوي 10 اندازه فاصله په خپل مابین کې سره ولري. نو اوس راځو دا خو مو ورکړ. اوس راځو ایمیجز ته د کاپي او شیر لپاره آیکنونه راخلو. لومړی راځو کاپي لپاره کاپي بټن پیدا کوو. دلته راځو چې دا هم د کاپي بټن شوه. نو دا مو پیدا کړه. اوس د دې نه بعد راځو د شریکولو بټن یا هم آیکن پیدا کوو. شریکول لپاره کته راځو، نو دا هم یو د سینډ په نوم آیکن ده، دا به راواخلو د شریکولو لپاره. اوس دلته دغلته یو ځای کې سینډ انتخاب کوو، په دغه بل ځای کې به د کاپي لپاره کاپي او دا هم څو د کاپي او د شریکولو بټن یې آیکنونه مو راواخیستل، انتخاب مو کړل او هغه پورته دلته به تاسو ولیکئ مثلا سرلیک ولیکئ. دا هم د سرلیک ځای شو، سرلیک. او لاندې متن چې د دغه ځای کې ممکن حل لپاره زه یو ټکسټ واچوم، یعنې یو خط به واچوم. د هغه نه بعد بیا وروسته موږ د کتاب DS1 فایل چې کوم موږ جوړ کړی وي، جوړولو د زده کړې هم خپرو، نو هغه به هم بیا ورسره وصل کړو. اوس فلحال همدا متن کاپي ده. لومړی دغه ته عمل ورکوو، مثلا چې په دغه د شاته بټن په وهلو باندې سره باید څه وشي، یعنې په ده کلیک وکړو څه وشي. نو په ده باندې باید فینش اکټیویټي، یعنې دغه د صفحې اکټیویټي باید ختمه شي، یعنې شاته ووځي. او د کاپي په بټن باندې چې کلیک وکړو نو باید څه وشي. لومړی باید دلته خبرتیا راکړي چې متن کاپي شو، مثلا کاپي شو بیا کو متن کاپي شو. هغه نه بعد به کاپي ټو کلیپ بورډ، یعنې کاپي دي چې کلیپ بورډ ته لومړی راخلو چې موږ غواړو چې سرلیک هم ورسره کاپي شي. نو دلته جوین اینډ جوین 2 دانې راخلو، په بل کې سره ورکوو. له هغه نه بعد ټکسټ ویو چې د سرلیک ده، له هغه نه بعد باید د دې ترمنځ باندې د فاصله ولري. مثلا زه مازې علامې ورکوم، تاسو کولی شئ د په منځ کې یو دانه لاندې یو قطار خالي پرېږدئ، یعنې داسې راسي. نو دا هم دلته ټکسټ ویو ده، یعنې لومړی چې ده
سرلیک وښیي، بیا د مساوي علامې وښیي، بیا له هغه نه بعد د دوهم متن وښیي. اوس راځو د شریکولو بټنې ته. لومړی راځو دغه ځان سره ثبتوو، مثلا دغه ټکس ویو د سرلیک او د هغه کوم چې ځان سره ثبت کړی دا موږ باید دا ثبت کړو ځان سره. چې کله مو ثبت کړ اوس راځو شیر یعنې هم د شریکولو بټنې عمل ته چې په ده باندې عمل وکړو، یعنې په ده باندې کلیک وکړو څه عمل وکړي. مثلا موږ راځو شیر برخې ته، دا د شیر بلاک تاسو کولی شئ بېرته همدغه زیپ فایل چې کوم د دغه زده کړو برخه ده په دغه کې شته، نو تاسو به دغه شیر به هغه تاسو راواخلئ، نو دغه کوم مو چې ثبت کړی و د کاپي هغه به هغه کوئ. مثلا کوم ټکس ویو مو چې په جوین اینډ جوین کې انتخاب کړی و هغه مو په شیر کې مثلا دغه متن دی شیر سي. د هغه نه بعد راځو د لیست آن کلیک ته، مثلا چې په لیست باندې کلیک وکړو موږ اوس دلته یوه صفحې ته تګ ورکوو چې وروسته بیا د دې چې کله مو د S1 فایل ورسره وصل کړو نو د هرې برخې لویه لیکنه باید په صفحه کې وصل شي. نو اوس فلحال موږ فقط صفحې ته تګ ورکوو، انټرنیټ او دلته هم پیج اکټیویټي او لاندې بیا انټرنیټ بیا شاته وځي او کار یې دغلته به یو عمل ورکړو، مثلا د لیست په صفحه کې چې د شاته بټن باندې کلیک وشي، یعنې مثلا فینش اکټیویټي دا هم خلاص شو. اوس اپلیکیشن رن کوو او ویډیو نو اپلیکیشن مو خلاص هم کړ. اوس راځو دلته څو دا هم د هغه صفحه شوه. اوس راځو دغه متنونو ته د پیج اکټیویټي چې دا دغه متنونو ته مونږه فونټ نه ده ورکړی. نو راځو لومړی یوز برخې ته، یوز، بیا له هغه نه بعد راځو سیټ ټکس ټایپس، دلته ټکس ویو انتخابوو، په دوهمه برخه کې چې دا د فونټ برخه کې فونټ انتخابوو او په دریمه برخه کې د فونټ سټایل انتخابوو، یعنې نارمل باید وي. اوس دا کاپي کوو او د دغه ټکس ویو پر ځای ټکس ویو کې انتخابوو. له هغه نه بعد راوځو لی او اپلیکیشن رن کوو. نو دا هم د دغه فونټ شو، مثلا کته او پورته هم کېږي، داسې دا ټول د سکرول برکت ده. مثلا چې کاپي باندې کلیک وکړو اوس موږ ګورو چې متن کاپي شوی ده او که نه. نو راځو اوس په دغه ځای کې موږ اوس یو دانه لیکنه اضافه کړو، مثلا سرلیک، بیا لاندې مساوي علامې دي، مساوي علامو نه بعد باید تاسو یو دانه لاندې هغه وکړئ چې مثلا لاندې نور هم کته شي، صریح رانه شي. نو دا ولې صفحې